سلامونه احترامات مې قبول کړئ ګرانو دوستانو. نوې ویډیو ډیره اهمه ده، خاص کر د هلکانو دپاره ده. جریان مزي یا ودي سره غسل فرض کیږي او کنه. جریان مزي او جریان ودي هغې ته وایي چې په شهوت سره کمې اوبه ځي او یا چې د امتیازو نه وروستو یا مخکې کم څاڅکي کیږي. که د موږ په چینل نوی سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دبوکئ چې تاسو ته معلوماتي ویډیو په اسانه سره میلو شي. ګرانو دوستانو، چې کم انسان ته دا بیماری وي چې هغه امتیازې کوي، د امتیازو نه وروستو یا مخکې یو څاڅکي ځي، دې ته ودي وي، نو په دې باندې غسل نه فرض کیږي، دې به صرف استنجا کوي. او جریان مزي وي یعنې داسې چې د شهوت پیدا شي، یعنې داسې جینۍ ته وګوري یا تصویر ته وګوري یا ویډیو ته، او نفس پاسېدو سره د ده نه صرف یو څاڅکي راشي، نو دکې یو څاڅکي سره په ده غسل نه فرض کیږي، دې ته جریان مزي وایي. دې کې به همدې صرف استنجا کوي. امید دی چې ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ د لوی الله په امان.